Subscribe the Pashto All Tips YouTube channel and press the bell icon. Thank you. السلام علیکم ګرانو دوستانو، ښه راغلاست پښتو آل ټیپس یوټیوب چینل ته. نو ډیرو دوستانو راته میسیج کړی و چې موږ وایمو چې کومه ده هغه په ویبو ټلیفون کې هم چې زنګ راغلی له کوره نو ټلیفون نه ښکاري چې کله یې وروسته وایمو چالانه کړو په هغو ځای کې ښکاروي نو ډېر مسکالونه راغلي. او که تاسو ته دا معلومه نه وي چې وایمو څرنګه جوړه کړو نو دغو پښتو آل ټیپس یوټیوب چینل ته راتلای شئ. په دې کې ما چې وایمو څرنګه جوړه کړو او اوپو موبایل کې وایمو چې ټلیفون راسي نه ښکاري هغه څنګه خلاصه کړو. نور لکه میډیکل ډکشنري نور ډېر شي ویډیوګانې ما دلته اپلوډ کړي چې تاسې پوره ګټه ترې اخیستی شئ او وایمو څنګه تیاره کړو هغه لینک به زه د دې ویډیو لاندې ورکړم. نو اول وار په اوپو موبایل کې موږ ځو سیټینګ ته. سیټینګ ته چې ولاړو سیټینګ کې بیټرۍ ته ځو. بیټرۍ ته ولاړو د هغو بعد دا نه ده های بیکګراوند کنزمپشن پاور کنزمپشن دا مو کلیک کړو. دلته به تاسې دا وایمو دا بنده وي پوه شوې دا به دا خلاصه کړئ اتې به چې لاک کې بیا هم زنګ درته راځي او یو بله طریقه باندې سیټینګ ته ولاړه سئ. سیټینګ بعد اپلیکیشن انفارمیشن ته ولاړه سئ. دا د هر موبایل راښکاره ده. له هغو بعد پرمیشن منیجمنټ ته ولاړه سئ. نه وبخښئ ډېر. له هغو بعد اپ منیجر ته ولاړه سئ. اپ منیجر بعد به وایمو پیدا کړئ. وایمو ته لاړاستئ. وایمو کې به دغه پرمیشن وکلیکئ. پرمیشن کې به تاسې دغه هر شی الاو کړئ لکه دا الاو چې ده موبایل فون به الاو کړئ. دا به الاو کړئ. کانټیکټ به مې الاو کړئ. له هغو بعد به ولاړ سئ. نور دلته تی دومره شی نشته پکې پوه شوې. ډېرو خلکو په دې ځای کې بندوي خو دلته یې تاسې په اسانه طریقې سره خلاصولی شئ. او بل چې ډېرو خلکو وای فای کې لا په موبایل ډیټا کې نه چلانېږي دلته به ولاړ سئ. دا به که هر یو کې بند و دواړه به خلاص کړئ پوه شوې. تاسې هر وخت که په وای فای کې که په موبایل فون کې نو تاسې ته به ټلیفون په اسانه طریقه سره راځي. د نور مشکلاتو لپاره په کامنټ کې راته لیکلی شئ. موبایل سیر مشکل وایمو نور هر څه مشکل وي د هر سافټویر په باره کې نو انشاءالله زه به پوره معلومات درکړم. نو دا تاسې یوټیوب ته تللی شئ. په یوټیوب کې ورته سرچ کړئ پښتو آل ټیپس نو موږ پیج به درسي هغه لایک سبسکرایب کړئ. الله په امان.